جی بالکل مفتی صاحب مونږ ته تقریبا نمازیګر د مونځ ټایم کې خبر راغو چې مفتی شاکر صاحب په دماغه کې دغه شان څو مرګرو سره زخمی شو الارش تر روان دي نو تقریبا ماخام مونځ پوري هغه ورسېده الارش ته خو په کریټیکل حالت کې بلډ لاس زیات شو په لار باندې نو کله چې مونږ په ډراماهال امین ډراماهال کې زموږ کوم ماس ایمرجنسي کوم ځای دی چرته چې مونږ د بم بلاست وکټمز ریسیو کوو چرته زخمیان مونږ ریسیو کوو نو الته کې ډاکټرانو دا مخې سره ډیسایډ کړ چې د بلډ لاس دی نو एकदम مونږ د ویني اوبویسلی زموږ په لارج کې د بلډ بانک تنظیم شته مونږ ته وینه خېجول شروع کو بیا اپریشن تھیټر ته مونږ ورسو مخې سره ځکه چې ګس خپه ډیره زیاته په زبدوي چې په نامه باندې جوړنده و باقی ګس خپه دغه مکمل توګه باندې ختمه و نو موږ دغه د امپورټیشن هم سوچ کو خو موږ چې دا وینه برابر شونه بیا به فردر بیا موږ د سرجری وغیرہ هر څه کو خو انفورچونټلی هغه بلډ لاس دونه شوی وینه دونه ضایع شوی و چې هغه سروایو نه کړی شو سونه وخت ورستان کو ډاکټرانو کوشش کړي وو د بچ کولو او د خپل علاوه د وجود کې نور زخمونه په بل ځای کې کم وو تقریبا یو غنټه پوری دی مونږ سره په الارج کیو د دوران مونږ خپل واسکولر ټیم کم چې کنسن کسان دي یعنی په خپل کې ډیر شزونه دي کنه واسکولر اوپینین پکارو بل د زړه مسله هم مخ کې و نو دا یو ډیر مونږ د پاره یو ډیر چیلنجینګ کیس و چې یو خو بلډ لاس وینه ډیره زیاته تللی و نو الریډي د مونږ ته داسې په بې هوشه حالت کې راغلو مونږ سره تصویران هم شته بیا چې کوم د اپریشن تھیټر ته مونږ د شفت کو نو هغه ټایم کارډیالوجیست واسکولر زموږ ټیم او د سرجری ټیم او ارتوپیډیک ټیم ټول موجود وو چونکه اهم شخصیت هم بل دا خبره ده چې زموږ ایمرجنسي کې دا ټول سپیشلیټي په یو ځای باندې موجود وي لکه دا خو سو زخمیانو مونږ لکه سل زخمیان مونږ ته راشي 200 زخمیان راشي بیا ټیک لاړ شي نو خو د پکیس کې بعض ټایم داسې وشي چې ډاکټران هم څه نشي کولی دا یو خو د زړه بیمار مو او ډېر کریټیکل حالت کې د په لاره باندې ډېر زیاته وینه ضایع شوې وه لکه د اورمړو نه د الارش پورې راتګ زما په خیال دغه مازدیګر ټایم کې رش هم ډېري که دې ډېر زر هم را رسېدلي وي نو دوی به کم از کم دغه 40 منټ یا ګنټه به د په راتګ کې اخیستې وي څه قسم زخم و دا لکه د څه شي و لکه دا حمله څنګه شوې وه ډاکټرانو څه وویل چې څه قسمه مشکل سره دی مخ شوی دی او بالکل د ژوند چې د سنه لاړو نو هغه غټه وجه د هغه څنګه چې ما خبر وکړ د ډېرې وینې ضایع کېدلو څنګه ما ذکر وکړو د غس خپه چې کوم دا هغه مکمل ختمه وه نو ظاهره خبره ده یو خو شاک شي یو ټراما شي بل وینه ډېره زیاته لاړه شي نو دا د بعضې کسانو دپاره کم چې د زړه بیماران دي یا چې عام یو کس دی نو هغه هم زړه موبیلي که نه زړه موبیلي یو خو پې دماکه شوې وه هغه بیا له یره وه بیا د هلته نه هسپتال ته راتګ ځان له جدا تکلیف و بیا دلته کې چې کوم دی وجه همدا وه ظاهره خبره ده چې زړه بیا ودرېږي چې کله ډېره زیاته وینه کمه شي او کمپلیکیشنز وي اوبویسلی د دماکي مریض د ډومبۍ ګنټه دا ډېره زیاته اهمه وي مونږ دې ته په میډیکل ټرمینالوجي کې په علاج کې ګولډن آر وایو یعنی په دې یو ګنټه کې چې مونږ ته زخمي ورسي نو د هغه بچ کېږي بالکل د ډاکټرانو د خپل چې تاسو وایي د بخي خرابه و دا کم ځای کې خرابه شوې وه لکه د خپې کم برخه چې د هغه تاسو وایي ځوړنده وه جی د دې مکمل خپه چې کم دی ختمه وه لکه ختمه به دا ووایم چې صرف د پتون نه لاندې بالکل د بالکل د پنډۍ د اخره پورې چېرته چې مونږ هیپ جوینټ وایو که نه د هیپ جوینټ پورې د کوناټي د جوینټ پورې دا ټول چې کوم دی څه شي هیټ کړی وه سیم د خپه دا بالکل بارودي موادو هیټ کړی وه چونکې اوبویسلی دماکه وه او دی ورسره نږدې مو نو هغه امپیکټ دونه زیات و چې د بالکل یو خپه مکمل زمونږ دا نو خیال چې دا به مونږ لکه مطلب بچ کړی شو خو بهرحال زمونږ اصل کې مونږ ډومبې ټوله ډومبې مونږ بلډ د مریض دغه ګوري چې دنه بلډ تللی دی نو مونږ एकदम بلډ شروع کړو بیا هغې سره سره مونږ چې کوم دی کارډیالوجیسټ او دا پوره ټیم وي هغې بیا ګوري اکارډنګلي مونږ ډومبې هغه شی کوو چې د کم نه د زخمي ځان بچ کېدی شي نو بیا مونږ لاس او خپې دې ته نه ګورو مونږ چې کوم د مریض کم زیات ضروري کار وي ډومبې هغه کوو خو انفارچونیټلي په د په کیس کې مونږ ته ټایم میلاو نه شو څه وخت ډاکټرانو د ډکلیئر کړ چې دغه اوس ساه نه ده پاتې
جی بالکل د مفتی صاحب کې مسله صرف دا و چې یو خود مونږ ته اصل کې هغه ټایم ملاو نشو په کم ټایم کې چې مونږ یو کس بچ کولی شو اپریشن تیټر کې د دنه ساوته دانو دنه دا ثابتېږي چې دته ټول کس خلک هم ولاړو لکه ډاکټران کنسن اوبویسلی هغه هسپتال دی زمونږ 24 اورز ایمرجنسي وي او د حالت کې خو زمونږ ایمرجنسي خو 24 غنټې وي ځکه مونږ ته پته ده چې د ملکی حالات هم ټیک نه دي صوبې حالات ټیک نه دي نو زمونږ ایمرجنسي پلان هغه 24 اورز وي مونږ لکه همیشه بم بلاست او د شوزون ته تیار یو څو وخت تاسو ډیکلیئر کړل د مرګ بالکل د ماخام منز روجماتي نه پس چې کوم دی کله چې ما رابطه وکړه نو دننه زما اوټي کې چې کوم خلک تیږي سره رابطه شو نو هغې ویل چې دا مونږ ډیکلیئر کو کنه دا د روجماتي نه تقریبا 30 منټه پس خبره ده روجمات څه وخت کېږي پېښور کې روجماتي شلبان د شپږ بجې کېږي شلبان د شپږ تقریبا او د بیا جسد چې تاسو سره دی کنه تاسو لګلې د رخصت کړي مو دي زمونږ اصل کې الارج کې دا وی چې پوسټ مارټم د پاره بیا مونږ کې ام سی ته لګو خیبر میډیکل کالج ته نو کله چې دی مونږ ډیکلیئر ک ډیر زیات د چې کوم مینوال دي د چې کوم د مدرسې مرګري دي نور لیمان دي ډیر زیات خلک راغلیو په الارج کې بیا د خپې خودو زینو بلکې ډیر پکې هله ګلم پکې شو مونږ تم پکې ترټس ملو شو چیرې کنه دا ولی لک ایکسپایر شو ډیر خبره پکې داسې شو موږ سکیورټي هم کال کا پولیس ډپارټمنټ نم پکې هیلپ واغښتو هغه تم پکې ریکوست وکړو چې یار لکشانتي حالات کنټرول کې ډیر زیات خلک راغلیو نو مونږ ډیر کیرفول انداز سره بیا طریقې سره اوبویسلی د دې غ شهادت هغه مرګ چې کوم دی ډیکلیئر کو او چې کوم خلک راغلیو دی نږدې چې کوم رشتہ دارو هغه تم ډیډ باډي هند اوور کو کې ام سی ته بیا د پوسټ مارټم د لپاره بیا موږ ریفر کو او دغه تکي تاسو سره اوس په هسپتال کې چې کوم دی خلک تل د کې ام سی ته دا باډي چې داغه د پوسټ مارټم د لپاره جی جی بالکل بیا بالکل هغه ټایم کې بالکل دا سي امپورټنت ایلیمنٹ د دې خبر چې تاسو سره ممکن توګه باندې ضروری ګڼئ تاسو ما سره شریکولی شئ کم وخت یا حال داسې و چې هغه کې هغه ضروری خبره ته ما سره شریکولی شئ ضروری خبره خو بس همدا وه چې یو خو دي هلته نه لکه پراتک کې د کوم چې میډیکل پوینټ اف ویو سره مونږ خبرو وکړو نو بلډ لاس شوی دا خو لکه ټوله دنیا ته پته ده چې دې کیس کې داسې بلډ لاس شي وینه ډېره زیاته لاړه شي نو الریډي د هغه بیا کریټیکل حالت وي بل دی چې راوړو نو دی هم هغه ټایم هم د دې چې کوم دی لکه حالت داسې و چې ډېر نیم بې هوښی کې بلکې که نه مطلب تصویران به یې ما وکتل نو بس انفارچونیټ انسیډنټ اوبویسلی ډېر خلک د ده مینهوالو ډېر خلک ورسره دلته هسپتال ته هم راغلي وو ډېر زیات رش جوړ شوی او د ډېرو خلکو د سره مینه وه د هسپتال د خلکو هم د سره مینه وه باقي دا چې خپله عقیده ده خو به هر حال د ده مینهوال دونه زیات و چې ډېر زیات لکه خلک هسپتال ته هم راغلي او بیا مونږ لکه په حساب نه پوهېدو چې یاره د دې د چې کوم د مرګ خبر دی دا مونږ څنګه لکه خلکو ته ووایو خو به هر حال بیا زمونږ دا ډیوټي ده مونږ خپل کوشش وکړو بس ډېر داسې حالت کې راغلی چې هغه مونږ خپل هم خفه یو چې انفارچونیټلی یو داسې قسم بچ نه کړو چې ډېرو خلکو خوښ و ډېره مهرباني محمد عاصم صاحب تاسو موږ سره خبرې کولې